د عبادت دی. په عبادت کې ګانا بجانا ډنګ ډنګ ګلوکاران پنکاران اداکاران مسمر دام دا وصل پکار دی. وای 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 پکار دی پکار دی. په عبادت کې ګانا بجانا دا ګستاخی ده کنه ده. زه تا ته حیران یم. ما اصلاحي کمیټه جوړه کړې. زما په ذکر څوک ګانا بجانا وکړي په واده کې 5 लाख روپۍ جرمانه دي. څوک کولی نه شي. صرف په پښتو خبرو کار نه کېږي. په نصیحتونو دا خلک سمیږي نه. د ناصر خټک واده و ما ته چې مفتي صاحب مولانا بجلیګر صاحب برابر مولانا بجلیګر صاحب نوښار نه پس مسله خفه علماو ته پته ما یو ټیک ده دغه د واده د شپې نه یو شپه مخکې ور د پېښور نه بنده بکسه راغله. هغه مخلوق راغی چې نه مذکر و نه مؤنث. ما ته قاري عمران پوه نه کوي ته کوم ځای کې توجه دلته کمیټي غواړم ټول جوماتونه امامان پر اعظم شي. توجه توجه هلته اشفاقو که مشتاقو اوس انویسټیګیشن افسر دی په پېښور کې دی. هغه وخت په نوشیره کې ډې د ثوابې ما ته پوه نه کوم دلته حجره کې زما د تره حجره وه هغې ته اجراګان راوستي. هغه د مال د سارو کار کوي یو کمره کې بوس پراته وو. ما ایس پي صاحب ما ته کوم ځای وایي ما خو اټک خیرآباد کې غل رانیولي تفتیش کومه. ما دلته چې اجراګان راوستي مونږ مرزو مینت زاري که خو ته م راشه. ما ته موبایل مې درولېږه واصل خان حوالدار اوس وفات شوی الله دې مغفرت نصیب کړي. هلته درس شروع دی مولي صاحب نو دا مزې دی وام وکړئ. مونږ ته نه ښایي دې دواړه مزې وکړي. مونږ سره په جومات کې هم په ډومبي صف کې ناست وو هلته هم په ډومبي صف کې ناست وو. ما ولیده ما یو کس تیرابار کې یو کس راووت ما یې تاسو چې ګانا بجن د اجراګان ډمن په دې الله خفه کېږي د الله رسول خفه کېږي اولیا صلحا پیران مجاهدین دایان خفه کېږي که نه خفه کېږي وایه. اوس ما خبره دې ته جوړه کړه سړی تیار شه دا پروګرام ختمو ډسمس کوو. یو کس په خپه ګوټ ګوټ کېده او دې ګڼه کې راځن نه شه. ما ته وایي کېږي به پروګرام به کېږي. ما یې سم څه نه وایي ما یې ربه په ګوډو به وړېدو. دغه ده چې موبایل راورسېد واصل خان حوالدار راکوش موبایل راغی پولیس راورسېد. ما ته مفتي صاحب کوم ځای اجراګان دي. ما ته په دغه حجره کې توجه پولیس رانه مخکې چې وردننه شو و قاري صاحب حاجي صاحب څه شو چې ورلو که نه داسې دنګ دنګ څیزونه وو. دا مزې خو تاسو ونه کړي دا خو د عوام او هر پنې مولای دوی هلته هم په ډومبي صاحب دلته هم چې ورلو تاسو یو ترپک به وو نو چې دا الله کوم مخلوق یې راوسته. چې جومات کې مونږ سره کوم ډومبي صاحب کې ناست وو قسم بالله هغه هلته هم په ډومبي صاحب کې ناست وو. یو پکې لا تسبیح مړولې ما یې دې به پټي استغفر الله وایي. زه چې ورغلم اجراګان مې نه د بوسو کوټې ته کړم میک مې ترې واخیستم. ما یې واده عبادت دی څنګه چې مونځ تلاوت ذکر حج عمره عبادت دی واده م عبادت دی. په عبادت کې ګانا بجانا پکار ده پکار ده پکار ده. اخر کې مې دعا کوله ما یې رب دا مرداري پلیتي ختمه کړي دا بېحۍ ختمه کړي. هغه اجراګانو بیا لوپټې م پیدا کړې. ما یې د ملا زور دی ولیده لږ زور ښکاره کوه لوپټې پیدا کړې. ما چې ښه شکر دی لوپټه خو م شته. په ډېرو خلکو مې دله د حیا څادر راواغسته. د حیا څادر څه شی ما ته چاوي مړي لامبه وه ما یې زه دله ژوندیم لامبم. ما ته چاوي زمونږ شوبیس کې ګوتې مه وخه. ما یې ورته ته داسې د انډیا مادوري پښتنو توجه سمجھ نه والے سمجھ دې څه یادو توجه. ما آخر کې ما یې ربه دا مرداري پلیتي ختمه کړي دا بېحۍ ختمه کړي زمونږ د مستقبل بچاو کې هغې هم دعا کوم. ما یې ربه مونږ له د دې اجراګانو نه نجات راکړې. هغه اجراګانو مې آمین وایي د ملا زور دې ولیده پړسمن کېږي. ما افغانستان کې متل مشهور دی خدای د کمندان د تور او د ملا د زور نه وساته. او د ملا زور مو لید که نه دی زر خفه شو سپینې سپینې مه وایه سپینې سپینې که سپینې سپینې مه وایه که نه بس په جومات کې نیت وکړه انشاءالله د ژوند دپاره به نن نه پس ټول دروغ وایو وایو به انشاءالله وایو به دروغ به وایو نو ولې ژوند نه کوې څه ما واوره سپینې سپینې وایم او ژوند کوم سپینې سپینې وایم او ژوند کوم او راشه که نه دا یم او ژوند کوم او څنګه مې د وخت زولنې ماتې کړې دا یم رها یم او ژوند کوم سپینې سپینې وایم او ژوند کوم او ستا که توجه را برابره شي څه شی څه شی ستا که توجه را برابره شي ستا یم یا پښتونه ستا یم بس ستا یم او ژوند کوم سپینې سپینې وایم او یا پښتونه ستا د کور سراج یم
फख्र सरहद जीनत शुआरा सिराजुल हक सिराज या पुख्तुना स्ताद कोर सिराज यमा लास के दे वेड़ियायमा औ ज्वन कौम स्पिनी स्पिनी वायमा औ ज्वन कौम जिंदगी बाकी सोहबत बाकी न मौत से डर है न जीने का अरमान है एक जान है नामूस रिसालत पे कुर्बान है। वाखिर दावा।